پسرلی خاوره او د هیلو بوټي. پسرلی راغی سړه خاوره توده شوه، دښتې بیا رنګونه واغوستل او د سبا د امید زړې هیلې له خوبه راویښې کړې. دا د بیدارۍ موسم دی، د طبیعت بیداری، د انسان هڅې او د خاورې مینه یو ځای کیږي. په هره دښته، په هر کر او د هر کلي د لمنو لاندې د ژوند نوی داستان پیلیږي. کروندګر له خاورې سره مینه ناک خپل بوټي را اخلي. د زړه په دعا، د لاس په زحمت او د امید په سترګو یې خاورو کې کینوي. هغه نیالګي چې پرون نرسرۍ کې شنه شوي وو، نن خاوره غیږ ورکوي. دا نیالګي یوازې بوټي نه دي، دا د مینې، زحمت او راتلونکي سمبولونه دي. د پسرلي لمریزه وچه، د خاورې خوږ بوی او د تازه اوبو روان بهیر، دا ټول د بوټي لپاره ژوند بښونکي دي. او کروندګر پوهیږي چې که خاوره مینه وویني، حاصل به دعا ته ځواب وي. په پسرلي کې بوټي کینول یوازې کرنه نه ده، دا یو کلتور دی، یو هنر دی، یو ایمان دی پر سبا، پر هغه سبا چې یو بوټی به سیوری جوړ کړي، میوه به ورکړي او د لوږې پر وړاندې به انسان ته وقار ورکړي. او همداسې له هر تخم سره یوه هیله کینول کیږي او له هر نیالګي سره یوه کیسه پیلیږي. د انسان او خاورې د مینې کیسه چې له پیله تر پایه ژوند ته معنا ورکوي. په همدې ډول کرنه یا زراعت د انسان له پیدایښت او د ټولنې له پیله یوه له مهمو اقتصادي، ټولنیزو او تمدني فعالیتونو څخه ګڼل کیږي. کرنه نه یوازې د خوړو اصلي سرچینه ده، بلکې د ډیرو خلکو د عاید، کلتور او د ژوند د طرز بنسټ هم ګڼل کیږي. په ځانګړې توګه په داسې ټولنو کې چې اقتصاد یې پر کرنه ولاړ وي. کرنه په میشت انساني تمدن کې یوه انکشافي کلي ده. افغانستان د سیمې په کچه یو زراعتي هیواد دی. کرنه پکې د جغرافیې د جوړښت له امله یو خاص ارزښت لري. څنګه چې کرنه د ځمکې حالت، هوا، خاوره او د کښت لپاره د مناسبو شرایطو پورې اړوندیږي، نو افغانستان د کښت لپاره داسې میلیونونه هکټاره ځمکې لري چې په طبیعي ډول غرنیزو ځنګلونو او پراخو دښتو یې دغه ټول شرایط پوره کړي. او د ښه حاصل او د ورکړې زرغونولو لپاره د کروندګر زیار او زحمت ته سترګې پر لاره دي. د دغو دښتو زرغونولو لپاره ډیر کار او زیار ته اړتیا ده چې هر کال د کابل په شمول په ګڼو ولایتونو کې د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت او همداسې د کابل ښاروالۍ او چاپیریال ساتنې ریاستونه د نیالګیو ایښودلو کمپاین پیلوي، ترڅو دغه کار د ښارونو او کلیو په ښکلا او پاکوالي کې ښه رول ولوبوي. شو آباد جوړ د مینې د مثال جنتي پسرلی وربخښلی د جمال د ښکلا په زیور له فطرته د سنبال د ښکلا په زیور له فطرته د سنبال د سپرلي د نغمو شور کې خوند کوي هر چغار د خوږ منظرو ته ټکور د بلبلوی چغار د خوږ منظرو ته ټکور پر شبنم صبح دم کړي نڅاوي ډېر خوشحال پر شبنم صبح دم کړي نڅاوي ډېر خوشحال د ښکلا په زیور له فطرته د سنبال د ښکلا په زیور
د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د مسؤلینو په وینا کرنه نه یوازې د هیواد په سمسورتیا او زرغونولو کې رغنده رول لوبوي، بلکې د هیوادوالو د اقتصاد جوړونې لپاره هم غوره عایداتي سرچینه ګڼل کیږي. کرنه د افغانستان د اقتصاد د جوړولو یو بنیاد دی. کرنه تقریبا که موږ وویلو شي 15 په ناخالصه تولیداتو کې ونډه لري. په اقتصادي تاسو وګورئ په صادراتو کې کرنه خپل محصولات چې هغه زراعتي او محصولي او ورسره مالداري محصولات دي د موږ څومره صادرات دي، اکثر صادرات دا د کرنې صادرات دي. د دې نه علاوه په کار موندنه کې مسله یو ډېره ونډه لري خلکو ته، او کورنۍ اقتصاد کې په کورنۍ اقتصاد کې مسله ډېره زیاته هغه لري. نو که په مجموع کې خبره وکړو، کرنه د افغانستان یو ښه بنیاد دی د اقتصاد. په هیواد کې د زرغون انقلاب رامنځته کولو په موخه د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د مسؤلینو په وینا راتلونکو کلونو لپاره پلان چمتو کړی او د مشرتابه له لوري ورته سپارښتنه شوې چې هر کال سلګونه زره نیالګي کینوي. پروسه نهالشانی یا برنامه ملی نهالشانی در قسمت توسعه فضای سبز، در قسمت سرسبزی، در قسمت جنگلکاری شهری یکی از مسئولیت‌های اداره ملی حفاظت محیط بوده و هست. در گذشته هم ما کمپاین‌های ملی نهالشانی را با اشتراک سایر ادارات به پیش می‌بردیم و در این اواخر هم خوشبختانه با تهیه یک طرح 8 ساله که امو مراحل آخری خود طی میکنه انشالله از طرف شیخ صاحبی منظور خواهد شد. تمام پروسه یا مراحل ابتدایی خود طی کرده که برای 8 سالی طرح جور شده با همکاری ادارات زیربط و نقش ادارات هم در این طرح واضح است و ما در این طرح انعکاس دادیم که سالانه بیشتر از 200 میلیون نهال باید در سر تا سر کشور به منظور توسعه فضای سبز به منظور جنگلکاری شهری توسعه پیدا بکنه. و در یکی 2-3 سال اخیر هم در قسمت کمپاین ملی نهالشانی اداره محیط زیست وظایف مسئولیت خود به شکل درست انجام داده و هماهنگی‌ها را با سایر ادارات که در این بخش کار میکنه داشته و داره. امسال هم مطابق مکلفیت‌هایی که برای اداره محیط زیست هست ما یک سلسله جلسات هماهنگی را با مؤسسات ملی و بین‌المللی با ریاست‌های محیط زیست ولایات داشتیم که خوشبختانه حدود 2.2 میلیون نهال را ما تعهد رسم از همکارا از مؤسسات ملی و بین‌المللی دریافت کردیم. اولا این پروسه در ولایت‌های گمسیر آغاز شد و فعلا هم پلان است که در ولایت‌های سرتسیر هم پروسه یا برنامه نهالشانی آغاز شود. ما 15 اوت برنامه را در شهر کابل آغاز کردیم، پروسه را عملا آغاز کردیم. یک سلسله برنامه‌های خرد و کوچکی هم در شهر کابل هست وجود داره و این برنامه را در روزهای آینده ما تطبیق خواهد کردیم و خوشبختانه برای اکثریت ولایات ما تعهدات نهال‌های مثمر و غیر مثمر که داشتیم عملا در ولایات برنامه کمپاین ملی نهالشانی آغاز شده. هماهنگی‌ها با ولایات هم وجود داره که خوشبختانه پروسه پیش میره. هر کال د کرنې بیلابیل پروژې پیلیږي چې د اوبو د بندونو رانیولې او په شاړو ځمکو د باغونو جوړول هم پکې شامل. شو آباد جوړ د مینې د مثال جنتي پسرلی وربخښلی د جمال د ښکلا په زیور له فطرته د سنبال د ښکلا په زیور له فطرته د سنبال. وزارت زراعت ورسره د همکار مؤسسې په ترو باندې په افغانستان کې پروژې تطبیق کوو. نو دا مختلف دي، په دې کې مسله یا ښارونه هم راځي، په دې کې کلیوالې ساحې هم راځي، په دې کې مسله یا ولسوالۍ هم راځي، په دې کې مسله مختلفې پروژې دي، په دې کې د آبیارۍ سیسټمونه دي، په دې کې چکډمونه دي، په دې کې مسله یا د باغدارۍ مسله د تجارتي باغونه جوړول دي، په دې کې مسله نور مختلف مسله یا پروژې دي چې په افغانستان کې په
او کلیوالي ساحې کې تطبیق کیږي او خاص کر موږ هغه پروژې ته ډېر زیات چې هغه ډېر زیات انکشافي وي نو په دې بنیاد باندې الحمدلله تقریبا د اوبې د ښه مدیریت لپاره چې ګرمو په رابطه باندې موږ ډېر زیات کوشش هم دا دی چې د اوبې ذخیرې جوړې شي بندونه جوړ شي کانالونه جوړ شي او مقصد د دې نه ښه استفاده وشي خپله الحمدلله مقصد وزارت زراعت خپله مثلا کوریا تولیدوي او کوریا هم تقریبا خلکو ته ورکوي او په خپله مسله په خپله هم کوي نو د دې مؤسسات سره هم په هماهنګۍ باندې کار مسله ماته هر کال د پسرلی ښکلي او هیله بښونکي موسم پر رسیدو سره کروندګر بڼوال او عام خلک د نیالګیو بیلابیلو ډولونو کینولو ته تیاری نیسي نیال پلورونکي د پسرلی د موسم پر رسیدو سره روزل شوي نیالګي د پلورلو لپاره ښارونو ته راوړي او په بیلابیلو سیمو کې د پلور لپاره ښکلی او منظم ځای برابر کړی وي در طول یک 30 سال میشه که این فروشی وظیفه ما هست فروشی میکنیم ما در گرد چمن و پل باغمومی و پل محمود خان در اینجا فروشی میکنیم و میکنیم یعنی میجی نیال آوردیم نیالای هر رقم نیال میوه و غیر میوه و نیالای خوب نیالا میجی میخوایم که سودا کنیم و فروش برسانیم نیالا رو از فارمان میاریم از چی میاریم کار زمین میاریم از پروان میاریم از کاپیسا میاریم از شمالی سرای خوجه خود ما وطن خود میاریم تا که از هر رقم نیال میوه از سیب و ناک و انار و انجیر و دیگه باب نیالا از فارمان میاریم سیب که څه هم د نیالګیو پالل خورا ستونزمن کار دی ډیرې خوارۍ او زحمت ته اړتیا لري تر څو ښه وروزل شي او د کرنې لپاره چمتو شي همدا خواري د نیال پلورونکو د ګټې وټې لاسته راوړلو وسیله ګرځېدلي که د نیالګیو په کینولو کې خولې توی شي نو تمه شته چې په راتلونکي کې سیوري ته دمه شو مدت 55 سال میشه که ما در نیال فروشی بیادر دسته داریم شریک هستیم کار میکنیم با هم به خاطر سرسبزی وطن خود ولی از پغمان میاریم از قرغه میاریم از جلال آباد میاریم از لغمان میاریم از طرف لوگر میاریم از طرف بیادر کاپیسا بیادر پروان میاریم هر جایی که نیال خوبش هست ما میفهمیم میریم میاریم و علاقه جفتن مردم با سرسبزی داره که بداریم نوجه و مورپانگ یار میبرن میشونن کسی دادن رای بیادرجان شیر عمومی دان تعمیر خود کسی با مابین تعمیر خود خب مقصد مفید است هر کس که بتونه که از قدرتش برسه که 10 تا نیال بخره 10 تا نه 5 تا 2 تا بخره غنیمت است وطن ما سرسبز نشه بیادرجان شیری توجه کل باید که سرسبزی وطن باشه گفتنی من بینیمی با کل برادرها همشیرها که بیان با سرسبزی وطن خود کوشا باشن دست با هم بتن بعد تا یک جای گل پر به خاک آلود باشه همونجا یک سبزکاری کنن یک 4 تا نیال بشونن که بعد خوشنمایی شو خوبی شوه په پسرلی کې طبیعت زرغونیږي او ښکلې بڼه غوره کوي هر وګړی کوښښ کوي د هېواد د سمسورتیا لپاره نیالګي کینوي څو د هېواد په سمسورتیا کې ونډه واخلي هر انسان باید ضرور است که یک درخت بشانه این درخت که هست همین هوا را پاک میکنه چقدر رطوبت باشه برای خود جذب میکنه هوای پاک برای انسان ها میته با هر یک درخت که 10 انسان چیز میته اکسیژن پاک میته کوشش بکنیم هر کس همون کدام سفید بود نیال میشان کسی گفت که تخری سفید سبا میموری و ما میشانیم که دیگرها از استفاده بکنه همین خاطر ما میشانیم که اونجا بچه های ما همی فرهنگ برشان میشه که هر کدامشان کوشش بکنن که سال نو شد بخیر یک نیال بشان د حدیث شریف مفهوم ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی هر څوک چې کوم نیالګی کینوي که کوم مرغه حیوان او یا انسان ورڅخه میوه وخوري یا یې له شتون څخه ګټه پورته کړي نو دا به د هغه کس لپاره صدقه جاریه وي د پوهانو په وینا هم که غواړئ د الوتونکو غږونه واورئ قفس مه اخلئ بلکې نیالګي کینوئ همدارنګه وایي نیالګي کینوئ چې مرغۍ مو میلمنې شي
نړۍ اوس د اقلیمي بدلون له لوی ګواښ سره لاس او ګریوان ده. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د مسؤلینو په وینا کرنه د هوا پاکوالي او د چاپیریال د ښکلا سربیره د وچکالۍ له منځه وړلو، د باران د اوبو جذبولو او د اکسیژن د تولیدولو لپاره مهمه ده. درختکاری و جنگلکاری و پروسه غرس نهال میتونه در قسمت تقویاب‌های زیرزمینی، در قسمت جذب کربن دی اکساید، در قسمت جذب ذرات معلق ایروسل‌ها، در قسمت جلوگیری از فرسایش خاک، اینا عملا میتونن که مومت واقع شوند و این میتونه که یکی از راهکارهای مناسب برای کاهش اثرات تغییر اقلیم میتونه که این باشد. این واضح است که در قسمت مدیریت خودسالی، در قسمت ساعاتی که سیلاب چی هست، در این قسمت این درختکاری و جنگلکاری میتونه که عملا در قسمت مدیریت خودسالی، در قسمت کاهش اثرات تغییر اقلیم من جمله وقوع سیلاب ها اینا عملا مومت واقع شود. هر ونه چې کینول کیږي د سا اخیستو امید ده، د باران بلنه ده، د سیوري ژمنه ده. زموږ راتلونکی له همدې شنو آرمانونو جوړیږي. راځئ لاسونه سره یو کړو، یو نیالګی کینوو او دا سپېڅلې د یرغلګرو د باروتو په لوګو لولپه شوې خاوره بیرته په ژوند بدله کړو. په همدې اساس د اسلامي امارت له لوري کرنې ته پاملرنه ډیره شوې. د هېواد د پراخو شاړو دښتو د خړوبولو او زرغونولو لپاره ګړندۍ هڅې روانې دي چې په پایله کې زرغونتیا ډیره شوې او اوس اسلامي امارت په دې موخه مټې رابډ وهلي چې زرغون انقلاب رامنځته او د لسیزو جګړو په پایله کې د کرنې زیانمن شوی سکتور بیا راژوندی مثال جنتی پسرلی وربخشل